أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والإبكار. دا سورة آل عمران 41 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. قال دویلا ربی اے رب زما اجعل لی آیا وگرزوا مالا یونخا. قال اللہ فرمائل آیاتو کا نخستا بداوی اللہ تکلم الناس چه تبا خبری نکوی د خلقو سرا 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر په اشاره سرا. واذکر ربک یاد ورخبلو کثیران ډیر وسبحو بالعشی پاکی وایا سبا وسبحو بالعشی او پاکی بیان ود اللہ ما دیگر والابکار او سحر. زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام د بچی د پیدا کېدو د پاره یو نخه هغه وغوښته او جلتی وا یو پدی کی جلتی وا او بل دا تکثیر للعباده د دې د پاره چې زه د الله بندگی زیات کم چې د حملو د پیدا کېدو نواله تر د ماشوم د کېدو پورې چې زه د الله رب العزت عبادت وکم او داغو شکریا ادا کم. الله رب العزت ورته نخه دا ورکلا چې 3 ورځې پورې به خبرې نه کوي 3 ورځې پورې به خبرې نه کوي او یا دادا چې 3 ورځې پورې به تو خبرې نشي کولای مگر په اشاره. یو معنی دادا الله تکلم الناس یعنی تبا خبری نکوی تبا خبری نکوی. دویم مانا دادا چې تبا خبری نشی کوله یعنی قدرت بعد خبرو نلری الله بدر لا خل بند کی او دا جبه والله ولی بندولا. نو مفسرین ویا جبه والله زکه بندولا چې عبادت کې خلوص و پیدا شي. ځکه انسان چې د دنیا خبرې کوي او بیا عبادت کې هغه شان خلوص نه یو او کله چې یو انسان صرف د عبادت خبرې کوي
نو بیا پای کې خلوص او هغه پکې زیات وي. او تفسیر زاد المسیر د ابن جوزی رحمه الله هغه ویو چې دا د پاره د الله رب العزت د طرف نه عقوبت او سزا وا. خو بعد علماء یې ګوره دا سزا نه وا بلکې دا نعمت. او تفسیر زاد المسیر کې دا وایي چې ګوره تا ته پرشتو زیر درک او ته بیا هم نه غواړي نو دا جبه ورلا د دې لپاره بند کړه چې دا د ده لپاره عقوبت شو سزا شوه. خو بعضې علما وایي چې نه دا سزا نه وه بلکې دا نعمت و. او د هغې وجه مخکې موږ وویله چې کله یو انسان دنیوي خبرې نه کوي نو عبادت کې خلوص هغه زیات وي. او کله چې یو انسان دنیوي خبرې کوي نو بیا عبادت کې خلوص هغه زیات نه یا. او دی کې قدرت د رب العالمین هم ده چې رګونه روغ جوړ دي وینه پکې زیرا دي جبه برابر ده خود خبرو طاقت هغې ته نه ختم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کله چې ویلو ملائکو یا مریم ای بی بی مریم ان الله اصطفاکی یقینا الله غوره کړي تو وطهرکی او پاک کړي تو واصطفاکی بهتر کړي تو علی نساء العالمین په ښځو د خپل زمانه. یا مریم قنوتی بی بی مریم تابعداري کول ربک د خپل رب وسجدي سجده کوا ورکعي مع الراکعين رکوع کوا سره د رکوع کوونکو نه.